شهناز د پښتو فلمونو هغه وتلې اداکاره، هدایتکاره او فلم سازه ده چې د کال 1981 راهیسې خپل فني سفر جاري ساتلی او نن تر دې دمه د 300 نه زیاتو پښتو فلمونو کې کار کړی دی. د پښتو فلمونو د عروج په دور کې د بدر منیر، آصف خان، بیدربخ او طارق شاه وغیره هیروین پاتې شوې ده او نن په فلمونو کې زیاتره د مور کردار ادا کوي. وایس اف امریکا ډیوه چې کله هغې نه وپوښتل لومبی فلم د کوم یو دی او فلم انډسټرۍ کې د قدم څنګه کېښودو، نو ویې ویل پهله فلم خو زما دا ګز دا میدان و، عزیز تبسم چې هغه ډایرکټر و دا فلم، او فلم شوق هم ځکه پیدا شو چې موږ به چې کتل نو پنجابیانې به وې ټولې که نه، نو هغې خو په پښتو باندې نه پوهېدله، چې کله به ګانا وي هغه کوله نو غانې بول به یو څه او هغه به وینا بل څه کوله. نو ما وی چې یاره لاړه شم او فلم کې دا کار وکړم، موږ لا پښتانه یو. زه خو چې راغلم نو زه یاسمین خان پسې راغلم، یاسمین خان او بدر منیر صاحب او آصف و لیاقت میجر او نعمت خپل طرف نه راغلو او لکه سټوډیو کې خلکو دننه کړو، هغه هم لکه هغه ټایم کې هغه ټایم زه ډېره اوچه وم، هغه منو بدر صاحب ما سره فرسټ ټایم چې میلاو شو هغه دفتر ته زه لاړم، ما ته جنۍ څنګه راغلی، ما ته مې یاره جمعه زما ډېر زیات شوق دی چې زه تاسو سره یو ګانه وکړم، هغه ټایم کې خو موږ نه پوهېدو، ما ته وي زه ورکه شوې ستا تور مخ ته ګوره، ته مونږ ما سره به ګانې مې پاسه بیا لکه په هغه شپه چې زه کو لاړم ما ډېر زیات جړلي وو. بیا چې زه هیټ شوم لکه عزیز تبسم خو زما استاد ما له چانس راکړو، هغه ټایم کې نادر ممتاز لکه واده وکړو ګز میدان ټایم کې، نو هغه کرکټر باندې بیا زه راغلم، نو هغه بیا ته نو چې بیا کله هیټ شوم فلمونه زما بدر صاحب سره هیټ شو، نو بیا مې بدر صاحب ته مې بدر صاحب زه مکه شهناز یم چې تا ما دفتر نه دې پاسولم چې پاسه تور مخې تارې تور مخ ته ګوته ما سره شهناز نه مو چې کله وپوښتل ولې اوس ستا په څېر یا د یاسمین خان او ثریا خان په څېر پښتنې مېرمنې فلم انډسټرۍ ته نه راځي، نو ویې ویل نو پښتنې هیروین خو ځکه نه راځي چې مخکې لکه کم چې زمونږ ماحول ډېر ښه و، اوس دا جنکۍ دا سوچ کوي چې یاره انډسټرۍ کې پته نشته داسې څه هغه دی چې مونږ به لاړ شو داسې څه هغه، نو هغه ټایم کې به راتلې جنکۍ به راتلې پښتنې، اوس نن سبا ځکه نه راځي چې هغوی دا ماحول لکه ښه نه ګڼي. اوس هغه وایي د تیر وخت په خپلو غوره فني کردارونو د فلم بینو زړونه ګټلي او نن هم خلک فلمي کردارونه د زړه نه قبلوي. دا څومره دی نو زموږ عوام دی څومره زموږ هغه دی، نو د هغوی اوس هم زه شکریا ادا کوم چې یاره دا 30-35 سال زموږ انډسټرۍ کې وشو، 81 نه زه کار کوم سن 82 نه 81 نه، نو اوسه پورې مې لا برداشت کوي دا د دې مهرباني ده چې په هغې روپ کې هم برداشت کولم او اوس د مور کرکټرو ته راغلم نو اوس په دې کې هم نه کوه. کله مو چې تې وپوښتل ولې مخکیني پښتو فلمونه خلکو ډېر خوښول او اوس ورسره زیاته علاقه نه لري، نو د هغې وینا وه نه نو هغې کې دې کې لکه اوس مخکې هغه پبلک چې وه ډېر ساده و، یعنې کې تاسو به کیدای شي اورېدلی مې چې بدر صاحب د یو هغه نه ټرک نه ټوپ واله نو هغه بل قسم چې فلم وکړه کور ته تلو نو هلکه وي سمته کافر بچي و هغه ټرک نه ټوپ والو مونږ به مو وخو، دا هغوی لکه خپه بیا ماته شوه، نو هغوی خو لکه ساده خلک و، اوس چې کم خلک دی نو دا خو پړه لیکه خلک دی ینګ دی هغه دی، نو دوی خو اوس هغه شی نه غواړي که نه کم چې زموږ ټایم کې و، اوس زموږ ټایم کې خو د لرګو ټوپکې وې نه باندې پبلک ته به پته هم نه وه، اوس خو هر یو شی لکه هغوی بالکل مونږ ته لکه پته نه وي او هغوی پکې غلطې راوباسي چې په دې فلم کې تاسو نه دا غلطې شوې دی، دې فلم کې تاسو نه دا غلطې شوې دی، نو اوس هغه ساده پښتانه دا نن سبا لکه هغه دی. هغې د ګڼو هیوادونو سفرونه هم کړي دي او وایي چې د هیواد نه بهر هم پښتانه خوښوي او د هغې لازواله کردارونه ورته یاد دي. مخکې به تلو لکه دوبۍ ته شوګانې موګانې مې هغه ټایم کې وې، دوبۍ ته تلو، دوحه قطر ته تلو، او انګلینډ ته تلم، انګلینډ ته خو لکه خپل فیملی طرف نه تلم. بالکل یعنې بار ملکونه کې زه پښتنو ډېره زیاته خوښه کړې، ډېره قدر لکه پاکستان کې دومره نه وي څومره چې بار ملکونه کې زما خلکو یې اوس هم چې ما لکه خلک ویني نو وایي چې د هغه شهناز ده، په هغه نوم هم پېژنې، په شکل هم پېژنې، نن سبا موږ چې هیروینې سره کار وکړو نو هغه چې
بغیر میک اپ هم نو هغه مونږ نه پیژنو نو عوام به سو پیژني. ډیوه ټي وي او ریډیو چې د شهناز د وپوښتل حکومت د فني خدماتو تر دې د څومره درناوی کړی دی نو هغه په دې هکله ګیلهمنده ده او وایي حکومت چې دی نو مونږ اکترانو ته فنکارانو ته هېڅ هغه صله نه ده ورکړې. یعنې بهر ملکونو کې تاسو وګورئ که نه چې تاسو کوم ځای کې لکه شوټینګ کول غواړئ هغه کیدی شي. په ایرپورټ کوئ که په هر ځای کوئ دې حکومت تا ته دا صله حالانکه ټیکس مونږ ټول ورکوو د مین نه واله د تړ پورې چپړاسي پورې ټیکس مونږ نه اخلي خو د مونږ ته داسې صله نه ده راکړې چې مونږ ووایو چې مونږ ته لکه حکومت طرف نه څه میلاو شوي دی. د کیمرامین هاشم علي سره فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.